السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د 7 د میاشتې 25مه نیټه چې د 2025 میلادي کال د اگست میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. د ودانیزو توکو 2 ټنه چوپه بیرته ایران ته ګرځول شوې. د ستندرد ملي ادارې ویلي چې د ودانیزو توکو 250 ټنه چوپه چې کیفیت یې ښه نه و بیرته ایران ته ګرځول شوې دي. دغه چوپه د فراه د میل بندر له لارې بیرته ایران ته استول شوې دي. د دغې ادارې ویلي چې د واردېدونکو توکو د کیفیت تثبیت یې له لومړنیو کارونو دي څو د افغانستان بازار ته ښه کیفیت لرونکي توکي وارد شي. کابل ښاروالي ویلي چې د 5مې او 14مې ناحیو اړوند یې له کلای ناظر څخه د نقاش تر امام پورې د یو اساسي پله په ګډون د کمپنۍ برچي سړک په رسمي توګه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. کابل ښاروالي ویلي دي چې یاد سړک چې 2284 متره اوږدوالی او 10 متره سور لري په اوږدو کې د 20 مترو په اوږدوالي د کابل سیند د پاسه یو پل هم جوړ شوی چې د جوړولو چارې په 2 کلونو کې بشپړې شوې دي. د پکتیکا په اومنی ولسوالۍ کې په لومړي ځل مخابراتي خدمتونه پیل شول. د پکتیکا په اومنه ولسوالۍ کې په لومړي ځل مخابراتي خدمتونه پیل شوي. د پکتیکا ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې په یاده ولسوالۍ کې له تیرو 12 ورځو راهیسې هیڅ ډول مخابراتي شبکه نه وه فعاله شوې. خبرپاڼه کې راغلي دي چې په یاده ولسوالۍ کې په لومړي ځل د سلام مخابراتي شرکت لخوا یو انتن نصب او فعالیت یې پیل کړی چې تر یو بریده به د مخابراتي خدمتونو وړاندې کولو برخه کې خلکو ته ستونزې هوارې شي. سرپل کې پر 80 معلولینو ویلچرونه وویشل شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت 80 معلولینو ته 80 ارادي ویلچرونه او 80,000 افغانۍ نغدي مرستې ویشل شوې دي. د سرپل د کلي بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي دغه مرسته د اوما خیریه بنسټ په همکارۍ شوې. د سرپل د شهدا او معلولینو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې په دې مرسته کې هر معلول ته یو اراده ویلچر او 1000 افغانۍ ورکول شوې دي. افغان حکومت په خیبر پښتونخوا کې له سیلاب ځپلو سره خواخوږي ښودلې. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه خواشیني ښودلې. دغه وزارت د قربانیانو له کورنیو او د حکومت سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د قربانیانو لپاره د رحمت او د ټپیانو لپاره د بشپړې روغتیا هیله کړې ده. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو سیلابونو له کبله 213 کسان مړه شوي دي. دا د نورزیلند مهمه وروستي خبرونه. تر بیا د الله په امان.